أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سورة آل عمران یوسلویوتیا نمبر آیات تے دیتی کریمن ورست آخر دو سورت پورے با اہل کتاب و یہود و نصاراو تا بائی زجرون ورکی داغی پا قبیح اعمالو باندے. دویم دا اللہ رب العالمین توحید بذکر شی بیا با داغا دا پارا مختلف دلائل ذکر کی. بیا با آخر دا صورت کی دا اولو الالباب و دا عقل مندو دا اللہ رب العالمین دا حقیقی بندگانو ناشنا و خیستہ صفات ذکر کی. داوی با مختلف دعاگان رب العالمین ذکر کی. دا حاصل و خلاصہ دا آخر دا صورت پوری. ایت کریمہ کی اول زجر دا اہل کتابو تا پا قبیح اعمالو باندی. اللہ رب العالمین تا نسبت تا فقر کول زانتا دا اغنیاء و نسبت کول. خلاصہ دا جوڑی گی چا اللہ رب العالمین تا مال نور کی، قرض حسن رب العالمین تا نور کی، انفاق فی سبیل اللہ نکی. دارنگا دا انبیاء علیہم السلام و جل دا سنور مختلف قبیح اعمال پدوی کیو. لقد سمع اللہ یقینا واوری دا اللہ تعالی قول الذین وینا دا کسانو قالو چوئی ان اللہ یقینا اللہ تعالی فقیر غریب دے فقیر دے ونحنو منگا اغنیاء و مالداریو. اللہ ومنگنا قرض حسن غواری صدقہ و انفاق منگنا غواری نو اللہ رب العالمین وی غریب دے ومنگا غنیانی والعیاذ باللہ. سنکتب ما قالو سنکتب زرد چوب لکو ما حغا قالو چوئی دویم دوی چکم وینا کی اغبو منگو لکو بل قبیح عمل دوی. وقتلهم الانبیاء وجلد دوی الانبیاء پیغمبران لرا پیغمبران بے وجل بغیر حق بغیر دو جرم شرعینا بغیر دا حقنا کم شرعی جرم بینو کڑے چی دا غد وجن انسان وجلکی خودوی بوجلو. ونقول وبوایو منگا ذوقو وچکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے. اللہ رب العالمین چی پوور بانے کم عذاب ورکین ورطبوی علیشی چی وچکی وستا سوزون کے عذاب وسکی. ذالک بما قدمت ایدیکم ایتی کریمہ کی وسع اللہ اللہ رب العالمین ذکر کی دا سوزون کے عذاب بھی تولی ملاوی گی لیکن چی دوی بد و ناکار عمال کری دی. ذالک دا عذاب بما بسبب دا عمل قدمت چی مخ کی لے گلے دا ایدیکم لاسونو دستاسیم تاسی لاسونو چکم بد عمال لگی دا پو جمعی دا عذاب وچکی. وان اللہ و یقینا اللہ تعالی لیس بظلام ندے ظلم والا للعبید و بندگانو باندے اللہ بخبلو بندگانو باندے ظلم نکی. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول ایتی کریمہ کی وزبل قباحت دا اہل کتاب ذکر کی. اصل قباحت دا دے چپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان ایمان راوڑلو نا اعراض و مخکر زول آغی تب بحانی لٹول عذرون ورطا لٹول. دی بویلوی منگتا اللہ رب العالمین دی خبری وسیعت کردے دے چی ترحاغ پوری و پیو پیغمبر باند ایمان نراوڑی ترسو پوری چی آغا تداسی قربانی نیور کردے شوی چی آغا اور وسوزی. اللہ رب العالمین و پی بایرت کی جی ور داسی معجزات خمخ کی پیغمبرانو تراغلو آغی تاس او وجل داغی تکذیب مکرلو آغی مدروغجن وگرنل ایمانم پی بایران اوڑو نو دا پیغمبرم که داسی معجزه راوڑی نو بیم تاسی ایمان نراوڑی. الذین دا کسان دی قالو چوئی ان اللہ یقینا اللہ تعالی عہد الینا وسیعت کردے دے منگتا اللہ نؤمن چی ایمان بن راوڑو منگا لرسول پیو رسول حتی تردی پوری یأتیانا چی راوڑی منگتا بقربان قربانی تأکلہ النار چی اخری غیلر اخری غیلر اور مانا دا چی ویس وزی. قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات جملہ کیو صلی اللہ رب العالمین جواب کی. قل ورتو یا قد جاءکم یقینا راغلی دیتا است رسول دیر رسولان من قبل مخ کے زمانہ بالبینات پخکار دلیلون سرا کار معجزو سرا
هغې راتګ کړی وبالذي او په هغه څیز قلتم چې تاسې وایې تاسې چې څه غواړئ دغه معجزې م الله رب العالمین رالیږلې وي فلم قتلتموهم نو ولې وژل تاسې هغوی لره تاسې خو راولګېد هغوی وژل ان کنتم صادقین که تاسې رښتیني یې فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك آیت کریمه کې نبی صلی الله علیه وسلم ته اوس تسلی ورکي فإن كذبوك نو که دوی دروغجن کي تا لره فقد كذب رسل من قبلك فقد نو یقینا کذب دروغجن کړی شوي رسل ډېر رسولان من قبلك مخکې ستانه ډېر رسولان هغې ته د دروغو نسبت شوی جاءو راغلي وغوی بالبینات په ښکاره دلیلونو ښکاره معجزات او دلایل یې راوړو والزبور او په وړو کتابونو والکتاب المنیر والکتاب او په لوی کتاب المنیر رڼا کوونکي والزبر زبور نه مراد واړه کتابونه دي لکه صحیفې او دارنګه د داود علیه السلام کتاب زبور چې یوازې ترغیبات پکې او احکام پکې نه اول کتاب المنیر نه مراد هغه لوی کتاب تورات او دارنګه انجیل چې کې احکامات او ترغیبات ټولې خبرې پکې وي كل نفس ذائقة الموت آیت کریمه کې الله رب العالمین تخویف ورکوي منکرینو ته او بشارت او زیری به مؤمنانو ته كل نفس هر سا والا ذائقة الموت سکون کې د مرګ دی هر سا والا سیز باندې به مرګ راځي او د مرګ دا ذائقه به څکي خو لیکن د قرآن کریم په نورو آیاتونو باندې بیا د ده نه استثناءات شته دی مثلا الله رب العالمین ژوندی ذات دی خو لیکن په هغه باندې مرګ نه راځي وانما او یقینا توفون پوره به درکړی شي اجورکم اجرونه ستاسې یوم القیامت په ورځ د قیامت فمن زحزح نو څوک چې لرې کړی شو عن النار د اور نه وادخل الجنة او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز نو یقینا کامیاب شو کوم انسان چې جهنم نه لرې شو او جنت ته داخل شو نو دې ته کامیابی حاصله شوه وما الحیات الدنیا او نه دی ژوند دنیوي الا متاع الغرور الا مگر متاع الغرور سامان د دوکې دی داسې یو څکه او د دوکې سامان دی انسان په باندې دوکه شي خو لیکن حقیقت کې داسې فایدهمند شی نه وي چې انسان ته بقا ورکي لتبلون فی اموالکم وانفسکم د آیت کریمه کې الله رب العالمین تسلی ورکوي مؤمنانو ته او حاصل د تسلی دا دی چې ګوره د ایمان په لاره کې توحید په لاره کې به تاسې ته خامخا مشکلات راځي مصیبتونه او سختۍ او تکلیفونه به راځي او تاسې به څه کوئ صبر به کوئ وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور دا لوی کارونه دي چې انسان صبر وکړي او تقوا حاصله کړي لتبلون خامخا امتحان به وکړی شي په تاسې باندې فی اموالکم په مالونو ستاسې کې وانفسکم او په نفسونو ستاسې کې ولتسمعن او خامخا به واورئ من الذین دا کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی کتاب من قبلکم مخکې ستاسې نه یهودو او نصاراو نه به تاسې واورئ ومن الذین او د هغه کسانو نه اشرکو چې شرک یې کړی دی اذن کثیرا ضرر ډېر ضرر به ترېنه واورئ معنا دا ده چې بدې ویناګانې به تاسې ته کوي وان تصبروا او که صبر مو وکړلو وتتقوا او تقوا مو وکړله فإن ذلك یقینا دا من عزم الامور د پخو کارونو نه دي دا پاخه کارونه دي تقوا او صبر کول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه د آیت کریمه کې الله رب العالمین اوس بل زجر ورکوي اهل کتابو ته په نورو قبیح اعمالو سره او هغه قبیح اعمال حق پټول او دارنګه لوزونه ماتول عهدونه ماتول دا د اهل کتابو صفت و د دوی اعمالو چې لوزونه به ماتول او حق به پټولو وإذ أخذ الله وكم وخت واخستلو الله تعالی میثاق الذین پوخ لوز دا هغه کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب لتبیننه چې خامخا بیان به کوئ تاسې للناس خلکو ته خامخا تاسې به د الله رب العالمین د کتاب تشریح د خلکو ته کوئ ولا تکتمونه او نه به پټوئ هغې لره هغه به د خلکو نه پټوئ فنبذوه نو دوی وغورځوه هغې لره وراء ظهورهم وروسته د شاګانو خپلو نه
واشتروا واخست به پاغي سره ثمنا قليلا قیمت لګو معمولی دنیا په باندې واخستله فبئس ما يشترون فبئس نبد ما هغه څه یشترون چې دوی اخلي چې کوم قیمت د حق په مقابل کې اخلي او د الله د کتاب په مقابل کې اخلي هغه ډېر بد څیز دی لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ایت کریمه کې بل زجر الله رب العالمین ورکی اهل کتاب ته دوی په قباحت باندې او حاصل د قباحت دوی دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم صفات دی پټول يهود او نصاراو او به دا تمنا کوله دا ارزو به کوله چې خلک زمونږه صفات وکي او خلک وایي چې دا په ابراهیمی ملت باندې دي الله رب العالمین د آیت کریمه کې هغه ته زجر ورکی او رد ور باندې کوي لا تحسبن الذين گمان مکو پاغه کسانو باندې يفرحون چې خوشاليږي بما پاغه کار باندې اتو چې دوی راتک یغیتا بما اتو چې دوی پاغه باندې راتک کی مراد نه حق پټول دی او د نبی صلی الله علیه وسلم صفات پټول دي ويحبون او غواړي دوی ان يحمدو چې صفات دی وکړي شي دوی بما پاغه کار لم يفعلوا چې دوی نه کړي معنا دا چې دوی به ابراهیمی ملت ته ځان منسوبولو چې مونږ ډېر ښه کار کړی دی حال دا دی الله رب العالمین فرمایي چې کوم ښه کار نه دی کړی فلا تحسبنهم نو ګمان مه کوه په دوی باندې بمفازة په بچ کېدلو سره من العذاب د عذاب نه دوی د عذاب د الله رب العالمین نه نشي بچ کېدی ولهم او د دوی دپاره عذاب عذاب دی علیم دردناک عذاب د دوی دپاره شته دی ولله ملک السماوات والارض دایته کریمه ورسته صلی الله رب العالمین اثبات د توحید کی ذکر د توحید او بیا د دلایل دغه لپاره ذکر شي او بیا د مؤمنانو او د اولو الالباب ناشنا صفات الله رب العالمین ذکر کی ولله او خاص الله تعالی لره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکه دا الله رب العالمین لره بادشاہی د اسمانونو او د زمکه دا والله على كل شيء قدير والله والله تعالی علی کل شیء په هر یو څیز باندې قدیر قدرت والا ذات دی ان فی خلق السماوات والارض لیکه اوس دلایل ذکر کړي د الله رب العالمین په توحید باندې پیدایش د اسمانونو پیدایش د ځمکې د شپې او د ورځې بدلیدل لا بدلیدل دا ټول د الله رب العالمین په توحید باندې دلیل دی کنه ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو والارض او د ځمکه کې واختلاف الليل او پتلو راتلو د شپې او نهار او د ورځ کې لآیات ډېر دلیلونه دي لأولي الالباب د پاره د صفا عقلونو والا اولي الالباب سوق دي دي خاص صفاتونه او ناشنا صفاتونه ذکر کړي الذين داغ خلق دي يذكرون الله چې یادي الله تعالی قیاما په ولاړه وقعودا او پناستا وعلى جنوبهم او په ډډو خپل باندې خپل اړخونو په خپل ډډو باندې الله رب العالمین یادی یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم دي کې بعض مفسرین وایي چې مراد دینه المنز دی په ولاړه باندې المنز کوي که د هغې وسه نه په ناسته باندې کوي که د هغه وسته نه نو په ډډه باندې او په څملاستې باندې کوي او بعضې علما وایي چې دا عام دی الله رب العالمین په ولاړه باندې په ناسته باندې او په ملاسته باندې یادی او دا هغه حالت دی چې همیشه انسان په دې کې وي یا ولاړ وي یا ناست وي یا څملاست وي نو په دې حالاتو کې وي یعنې معنا دا ده چې همیش الله رب العالمین یادی ويتفکرون او فکر کوي فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو والارض او د ځمکه کې الله رب العالمین په مخلوقات او کائناتو کې فکر کول د مستقل عبادت دی دا د اولو الالباب او د صفا عقل والاو صفت دی او د هغې عمل دی دا مستقل عبادت دی خو لیکن نن سبا په عامو خلکو کې نشته دی مخلوقاتو کې فکر کول سوچ کول د هغې نه د الله رب العالمین قدرتونه او د الله رب العالمین توحید ځان ته رایادول دا غرونه دا ونې او بوټي او دا اسمانونه او دا ځمکې دا ټول دا عجیب نښې دي د الله رب العالمین په توحید باندې خو که انسان فکر وکړي پکې ربنا ما خلقت هذا باطلا دینه اوس د هغې اولو الالبابو دعاګانې او د هغې اقوال ذکر کوي دوی وایي ربنا اے رب زمونږ ما خلقت نه دي پیدا کړي تا هذا دا باطلا بې فایدې دا دې باطل او عبس نه دي پیدا کړي سبحانک پاکی د تعالی رفقنا نو بچ کې مونږه عذاب النار د عذاب د اور نه مونږ بچ کې
ربنا انك ما تدخل النار فقد اخزيته. دا اوس دویمه دعا ده د اولو الالباب. ربنا یا رب زمونږه انک یقینا ته من تدخل النار څوک چې داخل کی النار ورته فقد نو یقینا اخزیته وشرمولو تا هغه لره وما للظالمین او نشته د ظالمانو لره من انصار هیڅ مددګاران. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. ایت کریمه کی بل دعا د اولو الالباب ذکر کی. ربنا یا رب زمونږه اننا یقینا مونږ سمعنا واوریدلو منادیا یو आवाज کوونکی ینادی چې आवाज کی للایمان ایمان تا ان آمنو چې ایمان راوړی بربکم پرب خپل فآمنا نو مونږ ایمان راوړلو. منادیا ینادی للایمان دی आवाज کوونکی نه مراد یا قرآن کریم دی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دی आवाज کی چې ایمان راوړی نو مونږ ایمان راوړلو. ربنا یا رب زمونږ فاغفر لنا نو بخې مونږ ته ذنوبنا ګناهونه زمونږ وکفر عنا او لرې کړې زمونږ نه سیئاتنا بدي زمونږ وتوفنا وفات که مونږ مع الابرار سره د نیکانو سره مونږ ته مرګ راوله د هغې په جماعت او د هغې په ډله کې مونږ حساب کا. وتوفنا مع الابرار دلته دا نقطه یاد ساتئ چې دلته مقصد او هدف چې دی د مرګ دعا غوښتل نه دي ځکه دې باندې مخکې خبره شوې وه چې دا منع دی دا ناروا دی بلکې دلته مقصد هغه معیت او ملګرتیا د نیکانو خلکو سره ده. مونږ ته د نیکانو خلکو ملګرتیا را نصیب کا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک. د آیت کریمه کې اوس بله دعا د اولو الالباب ذکر کوي چې دا څلورمه دعا ده. ربنا یا رب زمونږه وآتنا او راکه مونږ ته ما هغه څه وعدتنا چې تا وعده کړي مونږ سره علی رسولک په ژبه د رسولانو ستا ولا تخزنا او مشرموه مونږ یوم القیامت په ورځ د قیامت. هغه څه چې د انبیا علیهم السلام په ژبه باندې مونږ سره وعده شوی هغه مونږ ته راکه او د قیامت په ورځ باندې د شرمندګۍ نه یا رب مونږ وساتي. انک یقینا انت لا تخلف الميعاد خلاف نه کې المیعاد د وعدې نه ځکه الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه د وعدې نه خلاف نه کوي. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم. د ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین هغه استجابت د دعاګانو د دوی ذکر کوي او دا بشارت د مؤمنانو ته او د اولو الالبابو دپاره. فاستجاب لهم فاستجاب نو قبول کړه لهم دوی لره ربهم رب د دوی دعا ورته قبول کړله انی چې یقینا زه لا اضيع نزای کوم عمل عامل عمل دیو عمل کون کی میں کم ستاسنا من ذکرین کناری نوی او انثایا زنانوی کناری نوی که زنانوی نیک عمل کړي یا غزنه زای کوم بعضکم بعض استاسونه من بعض د بعض ندی یعنی بعضی د بعض ندی ټول د یو جنس ندی یا معنا دا چې ستاسي دین یو دی. فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی. دا اوس هغه اعمال ذکر کوي الله رب العالمین چې الله یې نه ضایع کوي د هغې نمونې ذکر کوي. بعضې نمونې چې هغه هجرت کول دي د الله رب العالمین په لاره کې د مشرکانو د طرف نه تکلیفونه او داسې نور چې دا لوی لوی اعمال دي. فالذین نو هغه کسان هاجرو چې هجرت یې کړی و اخرجو ویستلی شوي دي من دیارهم د کورونو خپلو نه د خپلو کورونو نه ویستلی شوي دي د رب په خاطر باندې و اوذو او ضرر ورکړی شوی دی فی سبیلی په لار زما کې زما په لاره کې د مشرکانو باطل پرستو ضرر ورکړی دی. وقاتلو جنګونه یې کړي دي وقتلو او وژلی شوي دي. لأکفرن عنهم خامخا لرې به کړم عنهم د دوی نه سیئاتهم بدي د دوی هغه بدي او ګناهونه به لرې کړم. ولأدخلنهم او خامخا داخل بکم دوی جنات جنتونو ته تجري چې بهیږي من تحتها الانهارو لاندې د هغې نه الانهارو نهرونه د هغې باغونو یا د هغه بنګلو د لاندې به نهرونه ولي بهیږي. ثوابا بدله ده من عند الله د طرفه د الله نه والله عنده حسن الثواب والله الله تعالی عنده د هغه سره حسن الثواب ښایسته بدلي دي د الله بدلي دا ډېرې غوري او ډېرې ښایسته دي. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. د ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین تزهید فی الدنیا ذکر کوي. دنیا کې بې رغبتي دا خلک چې په دې ښارونو کې تجارتونه کوي او وړي او راوړي او مالونه ورسره دي دا د تاسې دوکه نه کړي
دا ناشنا آیت کریمه دی په هر زمانه او په هر وخت کې مؤمنانو ته دا یو ناشنا ادب ورکوي. همیش دپاره تاسې ګورئ باطل پرست هغوی په مادیاتو دنیا او پیسو او دې څیزونو کې اخته وي، تجارتونه دي او دا وغه. نن سبا هم که تاسې وګورئ عام طور کفار مشرکین باطل پرسته څوک به تجارتونه کوي، څوک به مالونه ګټي، څوک به موټرې اخلي، څوک به بنګلې اخلي، څوک به قسمه قسم خواهشات پوره کوي. ولیکن الله رب العالمین مؤمن انسان ته وایي چې لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دا چې په ښارونو کې اوړي راوړي او تجارتونه کوي او پیسې ګټي او بنګلې جوړوي ځان ته، دا دې ګوره تا دوکه نه کړي. دا ډېر معمولي شی نه دي. ستا اعمال، ستا هجرت او ستا جهاد دا ډېر اوچت اعمال دي. لا یغرنک دوکه دې نه کړي تعالی تقلب الذین اوړېدل د هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی فی البلاد په ښارونو کې. ښارونو کې چې دا کفار اوړي راوړي او تجارتونه کوي او پیسې او مالونه ګټي، دوی دې تا لره دوکه نه کړي. متاع دا فایده ده، قلیل لږه فایده ده. ثم مأواهم بیا ځای د دوی جهنم دی. وبئس المهاد، وبئس او ډېر بد دی المهاد ځای تیار شوی. کوم ځای چې جهنم کې دوی دپاره تیار شوی دی دا ډېر بد ځای دی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین بشارت ورکوي متقیانو ته، نیکانو خلکو ته الله رب العالمین زیری ورکوي. لكن الذين لیکن هغه کسان اتقوا چې ویریږي ربهم د رب خپلنا، لهم دوی لره جنتونه دي تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه. هغه بوټو یا د بنګلو نه لاندې به ویلې یا نهرونه بهیږي. خالدین همیشه به فیها په هغې کې. نزلا ملمستیا ده من عند الله د طرفه د الله نه. دا عجیبه ملمستیا ده جنت. وما عند الله او هغه څه چې د الله سره دي خیر غوره دي للابرار د نیکانو دپاره. وان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما انزل الیکم. د ایت کریمه کې اوس د مؤمنانو ترڅنګ الله رب العالمین هغه اهل کتابو ته بشارت او زیری ورکوي چې هغوی په نبی صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم باندې ایمان راوړی دی، او دغه باطل پرست اهل کتابو په مقابل کې دی د الله رب العالمین په کتاب باندې پیسې نه اخلي. لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او د هغه ملګري چې هغوی قرآن باندې ایمان راوړلو، په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو، او بیا د هغه باطلو اهل کتابو صفات په دوی کې موجود نه وو. وان من اهل الكتاب یو یقینا بعضې د اهل کتابونه لمن خامخا هغه دي یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله، وما او په هغه کتاب انزله چې نازل کړی شوي دی الیکم تاسې ته، قرآن کریم باندې ایمان لري. وما او په هغه کتابونو انزله چې نازل کړی شوي دی الیهم دوی ته، تورات و انجیل په هغه کتابونو باندې هم ایمان لري. خاشعین عاجزي کوونکي دي لله الله ته، الله رب العالمین ته عاجزي کوي. لا یشترون نه اخلي بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې ثمنا قلیلا قیمت لګو. الله د کتاب په مقابل کې عوض او قیمت دا نه اخلي. اولئک دغه کسان لهم دوی لره اجرهم اجر د دوی دی عند ربهم په نزد رب د دوی. ان الله یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب کوونکی ذات دی. الله رب العالمین ډیر زر حساب کوي. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. اختتام د صورت کی او په داسې آیات باندې کی چې ډیر یو جامع آیات دی، او په دې آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین اسباب د فلاح او د کامیابی، اسباب د نصرت او د مدد د الله رب العالمین ذکر کی. صبر کول، مصابره، دارنګه رباط، تقوا کول، دا ټول اساسی اسباب دي د الله رب العالمین د طرف نه د نصرت او د مدد او د فلاح او د کامیابی، دا اساسی اسباب دي. نو ځکه الله رب العالمین آخر د صورت کې په دې باندې توصیه کوي. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړی، اصبروا صبر کوئ، صبر کوئ د دښمنانو د طرف نه تکلیفونه، سختۍ، مشقتونه، هجرت کول، جهادونه کول او داسې نور کومې سختۍ چې د الله رب العالمین په لاره کې راځي، د دین او د توحید په لاره کې راځي، دې باندې صبر کوئ. وصابروا وینا د صبر کوئ، وینا د صبر کوئ، یو بل ته توصیه د صبر کوئ. ورابطوا او تیاری کوئ د جهاد، جهاد دپاره تیاری کول یا مرابطه
او رباط دې ته ویلی کېږي چې په اسلامي سرحداتو کې انسان مضبوط ودرېږي، خپل اس تیار کړي، خپل ځان مجهز کړي او د اسلامي سرحداتو حفاظت او ساتنه کوي. واتقوا الله او ویریږئ د الله نه، لعلکم دې دپاره چې تاسې تفلحون کامیاب شئ. دا ټول د فلاح او د کامیابۍ اسباب دي. د الله رب العالمین په خاص مدد او فضل سره د سورة آل عمران لفظي ترجمه او مختصر تفسیر ختم شلو او د دې سورت یو خاص امتیازاتو د نصارا او د اهل کتابو مختلف شبهات جواب کړل، دارنګه د هغوی مختلف قباحتونه بیان کړل، د هزیمت او د شکست او د نصرت د الله رب العالمین ناشنا اسباب په دې کې بیان شلو، اشنا صفات مؤمنانو ته وړاندې کړل دې صورت. نو الله رب العالمین دې په قرآن کریم او خاص طور په دې صورت باندې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او کومې خطایانې چې زموږ نه په دې صورت کې شوي وي، انسان کمزوری دی، الله رب العالمین نه د هغه بخښنه او معافي غواړو. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د خپل کتاب مزید علم را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي